کم رب چې پتا باندې د مصیبت راوسته او د حالات چې پتا باندې راوستي دي هغه پتا دومره مین دي چې دومره مینه تاسو رستا موروم نه کوي. مور دا غواړي چې تا په مصیبتونو کې ورواچي او تا تباہ برباد کی نه. مور ستاسو لپاره چرته داسې حالات نه غواړي چې دغه د لاسه خراب شي. نو چې د مور په باره کې ستاسو یقین دی او دسته ایمان دی د مور په باره کې چې کې دی چې زما مور زما لپاره بد څه وغواړي. دا موږ ټول منو چې دا کې دی نشي چې زما مور دی زما لپاره بد څه وغواړي. نو بیا الله خو ستاسو لپاره هغه څه نه غواړي چې هغه ستاسو لپاره بدي. او الله تاسو سره دا هغه مینې نه زیاته مینه کوي کومه مینه چې تاسو سره ستاسو مور کوي. رسول صلی الله علیه وسلم یو ماشوم ولیدو د خپل مور سره غیږ کې صحابه کرامو ته دا زنانې نه په دې بچی باندې څومره مینه. هغه یو یا رسول الله نه وې دا چې څومره مینه د خپل بچی سره کوي د دینه زیاته مینه الله د خپل بندگانو سره کوي. او دا قید په بعض حدیثونو کې راغلی خو ضعیف دی چې الله د خپل بندگانو سره دومره مینه کوي لکه دا اویا میاندو مینه. دم چې دا اوریدلی کني دا اویا دا قید ضعیف دی. صحیح خبره ده چې قید نشتی یعنی خبره ډیره مخکې ده. الله د خپل بندگانو سره د دې څومره میان دي چې په دنیا کې دي ټولو د محبت چې راجمه کې الله دې نه زیات محبت د بندگانو سره کوي. نو چې الله تاسو سره دومره محبت کوي نو کې دې نشي چې الله ستاسو لپاره د دې کار غوړه کی چې د غي د لاسته خراب شي او ستاسو لپاره شر نه. کله نه کله دا کار ګوره مونږ ته شرخ کاری خو په نسبت د الله غ صحیح هغه خیری په نسبت زمونږ شری خو په نسبت د الله خیری. او په هغه باندې ان شاء الله تفصیل مخکې روان دي زموږ تفصیل نه ورزم چې اصول نصيحتونه یې سره روان دي چې کې به تاسو ته د فائدې به خوازې شي چې دا کم څه چې کوم مصیبت چې بتا راغلی په نسبت ستاده شر دی خو په نسبت د رب العالمین د سره د خیر دی. خیر څنګه دی اته ته کې دي شي په ټیم پته ولګي کې دي شي ورسته ته پته ولګي کې دي شي ستاده مرګ نه بعد خلکو ته پته ولګي چې د په دې کار کې خیر او کله سره پته ونه لګي نو په کوم ځای کې به پته ولګي په آخرت کې به پته ولګي چې د کوم مصیبتونه چې په ما راغلي نو به کې خیر. تاسو نصیحت شو. دریم نصیحت غم زپلو ته دی چې د کوم مصیبت چې الله پتا باندې راوسته دی دا یو دوايي ده چې الله سبحانه تعالی درکې او الله سبحانه تعالی په ذات ته هغه ته پته چې د بنده مصلحت پس کې دی مهربان دی. هغه موږ مخ کې چې الله مهربان دی په خپل بندگانو باندې نو چې مهربان دی نو کوم دوايي چې دغه درکې نو هغه ته خله ما بندوا او ما الټي کوا چې ته د دوايي واپس راغوزاري. الټي کول دي چې ته په دې مصیبتونو کې د شکوي شکایتونه شروع کې او د کفر او د جاهلیت خبرې کې د دې سیدی لکه ته الټي وکړه او دوايي دی واپس راغوزار کړه. نو کله کله ډاکټر مونږ ته دوايي ولي کې هغه ډیره ترخی او ډیره سختي خو هغه به قمقل انسان چې د دوايي پری صحیح ده چې د دوايي لږ وخت پورې به تعالی تکلیف درکې. وې مثال کې په سړي باندې ټوخې د دوايي عموما دي ترخون ته کې اکثر به دي سیم خوب سړي لور ویلي نتیجه د دوايي تکلیف په تیر کې دو سره به توس کې او سم به تروي طبيعت بدله خراب کی او ترخوي خوب بم باغ شپه به ډیر کې پړسمن به خو سور زبد الله په توفیق سره ټوخې به ختم شي نو بیا هغه ډاکټر ته دعاګانې کوي چې راخره هغه مالغه دوايي را کړو نو په ټیمي ګوره خکار داو کو چې هغه ترخه دوايي د وس کړه نو کده الټي کړي وي او د دوايي راغوزار کړي وي نو بیا بسې بیا به د قشن په دې بیماری کې پروت وي. دا مصیبتونه زموږ د پاره یو دوايي ده. صحیح ده چې د مصیبتونو کې لکه تاریخواله شته انسان خرابوي کمزوري کوي لازم انسان ته سوچونه فکرونه جوړي خو د انسان طبيعت ته خو دې انجام به خروزي. نو چې کله ته دا په دې سوچ باندې د دوايي وس کې چې دا دوايي د رب العالمین مال راکړي او رب العالمین هغه طبيب دی چې هغه د طبيبانو طبيب دی او کوم دوايي چې هغه راکړي هغه کې لازم زموږ د لپاره خیری. دا سویم نصیحت شو. دریم سلورم نصیحت هغه دی چې دا کوم مصیبتونه چې په موږ باندې راغلي دي او کوم امتحانونه په موږ باندې راغلي دي نو دا د دې لپاره نه دي راغلي چې موږ هلاک کی او موږ خراب کی
بلکې دا د دې لپاره راغلي دي چې الله سبحانه وتعالی زمونږ د صبر راښکاره کړي او زمونږ د ایمان راښکاره کړي چې دا بنده خو په خوله باندې لګیا دی چې زه داسې او زه داسې اوس به د پته ولګي چې په دې مصیبت کې دی په څو اوبو کې دی او په څومره اوبو کې دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله په قرآن کې ولې خلکو دا ګمان دی چې دوی به دا وایي په خوله باندې چې موږ ایمان راوړو او موږ په امتحانونو نه راولوس د ایمان پته په امتحانونو او په مصیبتونو کې لګي زمونږ او د منافقانو زمونږ او د کافرانو زمونږ او د غیر مسلمو فرق په مصیبتونو کې ته ښکاره کی او د یو مضبوط ایمان ولا مؤمن او یو کمزور ایمان ولا مؤمن د دوی په منځ کې به فرق ته اله ښکاره شي چې کله ته په دې دوه باندې مصیبت ویني او بیا د دوی حالات ویني په مصیبت کې چې د څنګه دي نو دا خو نه چې بس خپل باندې چوري د ایمان مې راوړل دی او حلوا بخورم او مزيدي او څه خوږ دین دی او څه پوس دین دی او کله معمولی سخت را باندې رااله نبی دینداریم پاتې به د رب العالمین سره محبت هم ختم شو به شکوي شکایتونه شروع شو به د ایمان خبرم ختم شوې د ایمان هغه مجالس هم ختم شو نو دا ستاسو ایمانو نو د ایمانونه چې په موږ باندې د امتحانونه چې په موږ باندې راځي در دې لپاره نه راځي چې موږ خراب کی بلکې دا یو امتحان دی او د امتحان د دې لپاره دی چې زموږ صبر پکې معلوم شي